وایي طالبان د هلمند سیند کې زموږ د اوبو د حق په اړه خپلې ژمنې نه دي عملي کړې. د ایران د کورنیو چارو وزیر احمد وحیدي وایي هیواد یې د هلمند سیند د اوبو د حق ترلاسه کولو لپاره جدي هڅې کوي. ایرانی چارواکي وایي وروسته له دې چې افغانستان د کمال خان بند جوړ کړ د ایران په خاوره کې د هلمند سیند کې اوبه تقریبا وچې شوي دي. د ایران د کورنیو چارو وزیر د افغانستان په پوله کې د خپل هیواد سیستان او بلوچستان ولایت د سفر پر مهال وویل افغانستان او طالبان د ایران د اوبو د حق په برخه کې د خپلو ژمنو په عملي کولو کې پاتې راغلي دي. له دې سره په یو وخت پرون چهارشنبې د افغانستان په چارو کې د ایران د ولسمشر ځانګړي استازي حسن کاظمي قمی د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقي او د اوبو او انرژي له سرپرست وزیر عبداللطیف منصور سره په کابل کې وکتل. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان حافظ ضیا احمد تکل ازادۍ راډیو ته وویل د ایران د ولسمشر استازي د دوو هیوادونو پر سیاسي او اقتصادي اړیکو او وروستي تحولاتو خبرې کړې دي. تکل زیاته کړه د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقي او د اوبو او برېښنا سرپرست وزیر ملا عبداللطیف منصور د ایران اسلامي جمهوریت ځانګړي استازي حسن کاظمي قمی سره لیدنه وکړه. دغه ناسته کې د بهرنیو چارو کې ترسره شوه د افغانستان په اقتصادي وضعیت، روابطو او مثبتو تحولاتو خبرې وشوې.